عزتمند مسلمانان ورونو د اسلام په اهم احکاماتو کې یو حکم هغه جهاد دی. دا د اسلام روح او یو اهم شعبه ده. څرنګه چې محترم په موږ او تاسو باندې من زکات روزه او حج فرض دی، دغه شان محترم په موږ او تاسو باندې جهاد هم فرض دی. اگر چې د دې بیا خپل اقسام دی، بعض وخت کې فرض عین وي او بعض وخت کې فرض کفایه. لیکن محترم څرنګه چې د منځ نه انکار کول، د زکات نه انکار کول انسان په دې باندې کفر ترسي، دغه شان د جهاد نه انکار کول هم په دې باندې انسان کفر ترسي. عزتمندو د اسلام د سربلندۍ لپاره یو اهم ذریعه هغه جهاد دی. په دې سره چې کوم دی هغه اسلام ته قوت او باقیواله ملوي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، جهاد دا د دین اسلام یو اهم فریضه ده او دا یو اهم عبادت دی. عزتمندو ورونو، الله جل شانه دې په موږ او تاسو ټول کې د جهاد شوق او هغه جذبه را اوچته کړي. عزتمند مسلمانانو ورونو، قرآن کریم کې د جهاد مبارک ډېر زیات جوړ بحث راغلی دی، بلکې په مدینه منوره کې چې د قرآن مجید کوم حصہ نازله شوې ده، نو په هغې کې د جهاد فضائل، مسائل، احکامات او دغه شان د جهاد هغه بحث راغلی دی. د جهاد د اهمیت لپاره صرف دا خبره هم کافی ده چې قرآن مجید کې جهاد متعلق پورا سورتونه نازل شوي، لکه سورة الانفال، سورة التوبه، سورة البقره، سورة النساء او سورة المائده. په دې کې چې کوم دی دا ټول سورتونه دا د جهاد متعلق نازل شوي دي. او په سورة العادیات کې الله جل شانه د مجاهدینو په اس باندې، د مجاهدینو په سورلۍ باندې قسم خوري. محترم، د دې نه دا معلومیږي چې جهاد د اسلام یو اهم شعبه ده. عزتمند مسلمانانو ورونو، دغه رنګ په احادیث مبارکو کې هم ډېر زیات فضائل راغلي دي. عزتمند جهاد داسې یو اوږده موضوع ده چې په دې باندې علما کرام باقاعده مستقل کتابونه لیکلي دي او په سلونه کتابونه لیکلي. محترم، عزتمند نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په مدینه منوره کې کم ژوند تیر کړی، نو اکثر هغه په جهاد کې تیر کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل په 19 غزاګانو کې هغه شریک شوی دی او 55 غزاګانو ته صحابه کرام لېږلي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاس مبارک باندې کافران هغه مردار کړي دي، لکه ابی بن خلف چې هغه په نیزه باندې اوهل او د هغې نه مردار شوی. داسې محترم نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله په جهاد کې هغه زخمي شوی دی، د هغه په تندي مبارک کې د اوسپنې کونډې خښې شوي دي او دغه شان غاښونه مبارک چې کوم دی هغه شهیدان شوي دي.